د سمرباغ ډیګري کالج شاته د قنداري په کنډو نومي کلي کې د جامع دارالیتام امام بخاري په نوم د ښځینه یتیمخانې بنیاد کېښودی شو چې ځمکه ورته یو ځایي اوسېدونکي نور محمد خان وقف کړې ده. دغه ابتدایي غونډه کې د مولانا عبدالشکور او مولانا فضلي سبحان سره یو شمېر نورو علما کرامو او عام ولس ګډون کړی و. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. د قاري شیرباز خان د تلاوت نه پیل شوې دغه غونډه کې علما کرامو زیاته کړه چې دغه یتیمخانې د جوړولو توان نه لري، باید عوام ورسره تر خپل وس پورې مرستې وکړي. زمرونو د الله په لاره کې مال خرج کول د دې خو ډیر زیات واقعات دي، او هغه سړی چې الله په دربار کې ډیر اوچت حیثیت لري هغه په مؤمنانو کې یو هغه مؤمن دی چې الله په لاره کې مال خرج کوي. چې کله یو مدرسه سازیږي د انسان خپل مال دې ته ورسوي، یاره د مدرسه کې زما دا مال ولګي. یو ځکه جماعت سازیږي د انسان د جماعت ته خپل مال ورسوي، دغه مال به د انسان په کار راشي. مولانا عبدالشکور په خپلو خبرو کې وویل چې په دې یتیمخانه کې به د اختلافاتو د تیارو نه لرې پاک او سوچه دین د نجونو روزنه کیږي تر څو ښې او سوچه زده کړې وکړي. په دې کې به د خلکو بچي سبق وایي، سوچه دین به پکې بیانېږي. سوچه دین، د سوچه دین نه زما دا مطلب دی ډېر خلک او ډېره دنیا په دې دین باندې مختلف دی او اختلاف شروع کړی دی، خو د قرآن او سنت باندې د هیڅ اختلاف نشته. د دغه ټولې غونډې مسؤلیت په غاړه لرونکي قاري عثمان په خپلو خبرو کې وویل چې دا مدرسه د علاقې د هر وګړي ضرورت دی تر څو پوره دین یې په ژوند کې راشي. دا مدرسه هر مسلمان له پکار ده، هر ورور له پکار ده، هر مشر او کشر له پکار ده، هر زنانه او نارینه له پکار ده چې هغه په دې مدرسه کې په دې اداره کې خپل یو تعاون وکړي، برپور تعاون وکړي زموږ د یتیمانانو د دې ادارې سره. د ځمکې څښتن نور محمد خان وویل چې ځمکه یې د کومې ډلې ټپلې دپاره نه ده ورکړې، بلکې خالص د الله رضا او د دین اسلام پرمختګ یې موخه ده. دلته زموږ یو شیخ صاحب راغلی محمد حافظ صاحب، هغه زموږ په دې جماعت کې ډېرې بیان وکړو، خبرې وکړلې. دا داسې اداره ده چې دا په ټولو عوامو باندې ده، داسې نه ده چې په تنظیمونو باندې نه ده. دا د دې علاقې دپاره د یو کامیابۍ ذریعه ده او جامعه ده. په دې کې به د قرآن او د حدیث درسونه کیږي، د بخاري او د مسلم شریفو دارنګې ختمونه به کیږي. نو دا یو ډېر د سعادت ځای دی. د مولانا فضلي سبحان د خبرو نه پس د مولانا عبدالشکور په دعا دغه غونډه پای ته ورسېده. د کیمرمین ابراهیم رویل سره جاني ساره خونخیل، یون ټي وي پښتونخوا.